واه راشد خان یو ځل بیا زبردسته لوبه وکړه او د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. دا چې څه وکړل ویډیو را سره وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو السلام علیکم. د بیګ باش په نننۍ لوبه کې افغان غرو توپاچونکي راشد خان زبردسته لوبه وکړه. هغه نه یوازې توپوهنه ترسره کړه بلکې په توپاچونې کې هم په زړه پورې لوبه ترسره کړه او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړه. د بیګ باش تجارتي لیګ په نننۍ لوبه کې د ایډلېټ سټرایکرز او میلبورن رین کارډرز لوبډلې مخامخ شوې. په پیل کې د لوبې پچه ایډلېټ سټرایکرز وګټله او لومړی توپوهنه غوره کړه. ایډلېټ سټرایکرز په ټاکلو 20 غرونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 155 منډې وکړې چې له ډلې فیل سالټ 54 لوبډل مشر الیکس کیری 41 او راشد خان 25 منډې ترلاسه کړې. راشد خان 2 شپږیزې او 2 څلوریزې ووهلې او په 14 توپونو 25 منډې وکړې. د میلبورن رین کارډرز له لوري کین ریچارډسن 4 او کیمرون بویس 2 وکټې ترلاسه کړې. د 155 منډو د هدف په تعقیب کې د میلبورن رین کارډرز لوبډلې په ټاکلو 20 غرونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 130 منډې وکړې او په 18 منډو یې له ایډلېټ سټرایکرز لوبډلې نه ماته وخوړه. د دوی له لوري لوبډل مشر ایون فینچ 50 او بي ویبسټر 30 ناسوځېدلې منډې وکړې. د ایډلېټ سټرایکرز له لوري راشد خان په زړه پورې توپاچونه ترسره کړه چې په 4 غرونو کې 15 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي یې وسوځول. همداراز سویساګر او کیمرون ټوایلینټ 2 وکټې ترلاسه کړې. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان ترلاسه کړه چې توپوهنه کې 25 منډې کړې او په توپاچونه کې 2 لوبغاړي سوځولي. د یادولو ده چې د نننۍ بریا سره ایډلېټ سټرایکرز لوبډله د 2 نمرو سره د بیګ باش لومړی مقام ته ورسېده چې ورپسې په 2م مقام د سیډني سکسرز لوبډله ده. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله. که خوښه شوې مو یې درسره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان.